سولې چیرته روان یو؟ تایلینډ. تایلینډ کې څه کوې؟ ها؟ اتله چیرته ځو؟ ها؟ تایلینډ اتله چیرته ځې؟ تایلینډ. ایرپورټ ته راورسېدو 10 بجو 15 منټه باندې مو تایلینډ ته فلایټ دی وخت ورته راغلی وو او اوس چې دی اوس تاسې تایلینډ د عمان ایرپورټ کې یو دا چې دی د عمان ایرپورټ دی 4 منزله دی ډیپارچر چې دی کوم ځای نه چې اجازه الوتکې ځي نو هغه ټول نه پاس منزل دی موږ اوس همدلته یو د عمان ایرپورټ هم درته ښیم بیا درته د تایلینډ ته رسېدو هلته د ایرپورټ او هلته به درته نورې کیسو هم کوم چې کله ورسېږو بینکاک ته تایلینډ ته 10 بجې 15 دقیقو باندې زموږ پرواز دی او هلته به سهار شاوخوا 9 بجې هلته رسېږو زوتره تایلینډ. قدمنا عليهم صغيرين على بینکاک ایرپورټ ته راورسېدو او کم 9 بجې دي په بینکاک کې د عمان سره 3 ساعته فرق لري عمان کې به اوس په کم 4 بجې دلته په کم 9 بجې دي مخکې روان یم امیګریشن ته هلته به ګورو چې څه کوي د بینکاک ایرپورټ هم چې دی ډېر لوی ایرپورټ دی 15 منزله دی دغه دی پکې دا پبلک ټیکسیانې بس ټرین هر یو شیز پکې شته دی موږ هم په ټول ګرځو ما ځان سره عماني ریال راوړي دي ګورم چې سترګې ماتوي که نه ماتوي یو کس ته مې ور وړی وایي نه ماتو نو دا پیسې ماتوم سیم اخلم او بیا به وځو امیګریشن والا ډېر دغه نه کوي پوښتنه نه کوي فقط پاسپورټ ګوري ویزا ګوري ریټرن ټیکټ ګوري او هوټل بوکینګ ګوري او بس ټاپه درته پرې وایي 2 میاشتو سټی درته درکوي خو هغه ستا پوښتنه هم تا نه ضرور کوي چې تو ورځې چېرته پاتې کېږي دا د تایلینډ پیسې دي ښه 10 100 50 او دا یې والا 1000 50 عماني ریال مې ورکړل نو د هغې راته راکړلې څو د هغې راته راکړلې 4225 تایي بات ورته وایي نو یا ته زما وینئ دا سیم کارډونو دفتر دی دغه ټرو او یو هغه شین دی سیم کارډ مې واغسته په 1000 بات باندې د 10 ورځو لپاره پکې 10 MB سپیډ سره انلیمیټډ انټرنیټ دی او زنګونه هم پرې وهلی شي هغه هم پرې استعمالولی شي نو دغه مې کار وشو پیسې مې ماتې کړې سیم کارډ مې واغست اوس بېرته ځم ماشومان پاس ولاړ دي
نو بیرته ځم او دغه کوو دا ټیکسي نیسو ټیکسي پاس منزل کې د لاندې دلته منزل چې دلته ټرین دی ټرین دلته نه ځي او بسونه ځي او موږ کوم سامان دی را سره ډېر مې نو ټرین کې ځو په ټیکسي کې ځو بیرته پاس کېږم نو ځان ورسو هوټل ته نورې کیسې به بیا وروسته کوو دا ټیکسۍ نه دي ښه دغه ټیکسۍ نه دي دا چې دی د شارټ ډسټنس والا ټیکسۍ نه دي او ریګولر ټیکسۍ نه دي او لارج ټیکسۍ نه دي موږ د لارج ټیکسۍ والا لین ته ولاړ یو ځکه کسان هم ډېر یو او دغه هم دي را سره سامان هم را سره دی هغه بسونه هم تاسې به وینئ هغه ځای کې بسونه هم ولاړ دي لاندې هم فکر کوم چې بسونه دي دې ځای کې ټوکن راغستل دي دا ګورئ دغه شنه شنه نمبرونه لیکلي دي ټوکن به راخلې نو بیا به ټیکسي پیدا کې او بیا به په همغه ټیکسي کې بس ځان رسوي دا اوس راووتو دی سړي سره ناست یو په ټیکسي کې ورسره میټر هم نشته دی وایي زر بعد به راکې کوم ځای ته چې ځې نو دلته چې راووتو د ایرپورټ نه رښتیا هم ګرمي ښه ډېره ګرمي ده ایرپورټ کې خو معلومات نه کېږي خو چې بهر راوځو بیا درته پته لګېږي چې څومره ګرمي ده ښه ګرمي ښه مزېداره ګرمي ده بس اوس ټیکسي کې ناست یو ځو هوټل ته لاره لاره کې به ته دغه هم در وښیم د بینکاک نظارې